د جګړو او ناامنیو له امله راکډه شوي کډوال بیرته د خپلو اصلي مینو پر لور. په افغانستان کې د جمهوریت په وروستیو کې کله چې د دغه هیواد په ډیرو سیمو کې جګړو زور واخیست، نو زیات شمیر کورنۍ له اصلي مینو ښارونو او ډیری بیا پلازمینې کابل ته راکډه شوې چې په کډوالۍ کې ژوند خورا سخت و. اوس تازه د کډوالو چارو وزارت په مرسته لسګونه کورنۍ نه یوازې دا چې په ځانګړو بسونو کې خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شوې، بلکې ترڅنګ یې نقدي مرسته هم ورسره وشوه. تقریبا شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو کابل ته راکډه شوي وو. اوس خوشحاله یو چې بیرته خپل کلي، کور او اصلي مینو ته ستنیږو. هلته مو خپل خپلوان دي. ډیر خوشحاله یو. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د کابل له ټولو ناحیو راټول کړل شوي 2000 کورنۍ یې بیرته خپلو اصلي مینو ته لیږدول کیږي. د په خبره چې هرې کورنۍ ته $200 هم ورکول کیږي او له دې وروسته به د 3 میاشتو لپاره هرې کورنۍ ته په خپل اصلي کور کې $400 ورکول کیږي. دغه راز دوی په پام کې لري چې د نقدي پیسو وروسته به له یادو کورنۍ سره نورې مرستې هم وکړي. موږ دغه فعلا دپاره د 2000 کورنۍ چې انتقالوو دا د کمپونو نه دي، دا د کورونو دي. البته دا موږ له 22 ناحیو د ولایت کابل نه راټول کړي دي، نو د ټولو ناحیو پکې موجود دي. او فعلا دپاره چې نن موږ دا انتقالوو دا د شمالي ولایتو دي. دا خلک دغه کسان دي چې د جنګ له امله د ولایتو سره راغلي دي او مهاجر شوي، بې ځایه شوي دي. دوی موږ سروې کوو په خپله خوښه. البته چې اوس دلته دوی د تلو بعضې امکانات دوی سره نه دي برابر. دوی ته $200 امریکایي ډالر ورکول کیږي. دغه کورنۍ کډوال خوشحاله دي چې له پلازمینې کابل خپلو اصلي کورونو ته ځي، خو دوی وایي چې جګړو د دوی کورونه له منځه وړي او دوی استوګن ځایونه نه لري. دوی دغه راز زیاتوي چې ورکړل شوي نقدي مرسته هم بسنه نه کوي. دوی له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویه سازمانونو د لا ډیرو همکاریو غوښتونکي دي. د دوی د کور ودانوي چې موږ سره یې مرسته وکړه، خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ سره باید د کډوالو وزارت او نړیواله مرستندویه ادارې لا نورې مرستې هم ترسره کړي. په کلي کې یوه کوټه لرم چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري. له حکومت او نړیوالو مرستندویه سازمانونو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرستې وکړي یا هم موږ ته کورونه جوړ کړي، ځکه زموږ جوړ کورونه د جګړو او ناامنیو له امله له منځه تللي. موږ اوس په کلي کې د سرپناه لپاره هیڅ نه لرو. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له جګړو ورهاخوا په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله هم په زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي، چې اوس په ډیر بد وضعیت کې د کډوالۍ ژوند تیروي او تر بل هر وخت د نړیوالو مرستو ته سترګې په لار دي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.